سلامونه ستړي مشئ د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. پیل به د خبرونو له سرټکي. د بشري حقونو د شورا غونډه ګوتري شوید په افغانستان کې یو نارواکي ښځې له خپلو ټولو لومړنیو حقونو بې برخې کړي. د ګوزڼ ناروغۍ ګواښ ریاض په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره 500 میلیونه ډالر مرسته کوي. په پاکستان کې ناامنۍ د دغه هېواد پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه د 10 وسلوالو د وژلو خبر ورکړ. او د حماس یو لوړپوړي غړي ویلي که پوهېدلی چې د اکتوبر د 8 برید به داسې غمیزه رامنځته کړي نو مخه یې نیوله. بشپړ خبرونه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د 50مې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده یو نارواکی کس بللی. ویلي دي چې هغه په افغانستان کې ښځې له خپلو لومړنیو حقونو محرومي کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش د سېشنبې په ورځ ویلي چې دا غونډه د یوې غمیزې تر فشار لاندې پیل شوې ده. ګوترش دا څرګندونې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده او د دغې ډلې د نورو غړو د محدودیتونو ته په اشارې سره کړي دي. په جنیوا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون د دې غونډې د پیلېدو خبر ورکړی و. د ښاغلي اندیشې په وینا افغانستان به د دې غونډې یو له مهمو محورونو وي او په دې سربیره به د فیبروۍ په 28مه د بشري حقونو شورا راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان په تړاو خپل راپور وړاندې کړي. ښاغلي اندیشه زیاته کړې وه چې دغه راپور به د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د دې ډلې د امر بالمعروف وزارت د قانون له تصویبېدو وروسته لګول شویو بندیزونو باندې تمرکز ولري. دا غونډه 8 ورځنۍ ده او ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ چې د دې غونډې 6مه ورځ ده په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو پکې بحث وشي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سعودي عربستان په افغانستان او پاکستان کې د ګوزڼ د له منځه وړلو لپاره 500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې سعودي عربستان د 2023 کال په اپریل میاشت کې د دې مرستې ژمنه کړې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په دغو دواړو هیوادونو کې د ګوزڼ 9 نوې پیښې ثبت شوې وې. دا مالي مرسته داسې مهال ځانګړې کیږي چې 3 ورځې وړاندې د 2025 کال لومړنۍ مثبته پیښه په بادغیس ولایت کې ثبت شوه. پاکستان هم روان کال د دې ناروغۍ 3 پیښې تایید کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې امریکا چې د پولیو د له منځه وړلو له مهمو ملاتړ کوونکو غواړي له دغه بنسټه ووځي. افغانستان او پاکستان لا هم نه دي توانیدلي چې د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي. د پاکستان امنیتي ځواکونو اعلان کړی چې د وسلوالو پر یوه پټنځای د عملیاتو په پایله کې 10 وسلوال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه عملیات د خیبر پښتونخوا ایالت په باغ سیمه کې ترسره شوی. د پاکستان پوځ د وژل شویو کسانو د هویت په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ایالت کې کله ناکله پاکستاني طالبانو یا TTP پر وړاندې عملیات ترسره کیږي. په دې وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د دې ډلې حضور او فعالیتونه زیات شوي دي. اسلام آباد طالبان تورنوي چې یا د ډلې ته یې پناه ورکړي، خو طالبانو له TTP سره هر ډول همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د یوې امنیتي پوستې د جوړولو له امله له 3 ورځو راهیسې د تورخم دروازه د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حماس د سیاسي دفتر لوړپوړي غړي موسی ابو مرزوق ویلي چې که پوهېدلی د اسرائیل په سویل د 2023 کال د اکتوبر د 8 برید داسې ناوړه او ویجاړونکې پایلې ولري نو د دغه برید ملاتړ به یې نه و کړی. ټایمز اف اسرائیل د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ابو مرزوق دا څرګندونې له نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال کړي دي. نوموړي ویلي چې د برید د پلان جزئیات ورسره نه و شریک شوي او پر احتمالي پایلو یې غور نه و شوی. ابو مرزوق ټینګار کړی چې د برید جزئیات ورسره نه و شریک شوي، خو زیاته کړې ده چې حماس چمتو دی چې د هرې مسلې په اړه خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې حماس دغه برید د خپلې بریا په توګه ګاڼه. د یادونې وړ ده چې د دې جګړې له پیلېدو راهیسې چې پیلوونکی یې حماس و 45,000 فلسطینیان وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو د مهمو خبرونو ټولګه مو همدلته پای ته رسېږي. تر بیا مو په لویو بښتونکي خدای سپارم.